السلام علیکم ټولو قدرمندو کتونکو ته امید ساتم چې روغ جوړ وي. قدرمندو کتونکو وایي مبارکي راکوي علمه د تهمتونو سره یار قبوله کمه. او کله چې انسان ته د خپل مهنت صله میلو شي که نه نو دی ډېر زیات خوشحاله. او نن هغه وخت راغلی دی په ما باندې چې کله ما ته سحر وختي یو میسج راغی چې یاره تا ته ستا ډومبی تنخوا راغلی د یوټیوب نه. نو دا راته پته نه چې څومره دي، خو تاسو ته به یې ښیمه چې څومره پیسې راغلي دي. او بله خبره ده چې زما په ځان باندې دومره یقین نو چې یاره ماله به هم چېرته پیسې د یوټیوب نه راشي، خو هغه چا رښتیا ویلي دي چې بلکې الله پاک دا فرمایلی دي چې د مهنت صله به زه تاله ضرور در کومه. نو الله پاک هغه ورځ په ما باندې راوسته او تقریبا کال بلکې 2 کاله څه کم 2 کاله 1.5 کال زما د یوټیوب وشو او زما د فیسبوک وشو. او ماله پکې الله پاک ډیر زیات چې کوم دی عزت هم راکو. او دا ټول عزت چې کوم مال الله پاک راکړی دی نو دا ستاسو په ذریعه باندې مال راکړی دی. که چېرې تاسو نه وئ نو زه هیڅ هم نه ومه، زما ویډیو چا نه کتې یا ستاسو ما سره مینه نه وې، دا ټول هر یو څیز دا ستاسو کریډټ دی، ستاسو دا کریډټ زه در کومه. قدرمندو کتونکو زه به تاسو بوځمه هغه ځای ته کوم ځای نه به چې زه پیسې رالمه HBL اکاونټ دی هلته زما په بینک کې. نو په ATM باندې به دغه پیسې راوالو، ګورو چې څومره دي. او زه به دا ووایم چې هر هغه کس چې هغه غواړي چې هغه په یوټیوب کې ځان مخکې کړي، هغه چې کوم دی نو په معاشره کې ښه بدلون راولي، نو یقین وکړه د چا خبرو ته هم سوچ مه کوئ. داسې خلک وو چې هغوی ما ته هم ویل چې یاره ستا ویډیو به خلک ګوري یا به نه ګوري، ستا په ویډیو باندې به 100 ویوز راځي یا به 2 یا به 3 وي. ما پسې به خلکو خاندل. او قدرمندو کتونکو زه روان یم هغه ځای ته کوم ځای نه به چې زه پیسې رالمه. او بله خبره دا چې الله پاک وایي چې یاره تاسو چې کله هم یو کار کوئ نو په ښه نیت باندې کوئ. د هغې هغه صله خو به زه تا لاس هم در کومه، خو چې ستا سوچ پکې نیک وي او ستا ارادې پکې صحیح وي نو د په ارادو باندې الله پاک هغه د فیصلې په نیتونو باندې کوي. نو زما اراده زما نیت صفا و چې یاره زه د خپل خوږ وطن پاکستان هغه شاه زلمي کوم چې د خوږ وطن پاکستان په ترقۍ او سوکالۍ کې خپله برخه کردار در سره کوي، د هغې سره ما انټرویوګانې کړي دي. کم خلک چې یوټیوب کوي، کم خلک چې دا وایي چې مونږ څه نشو کولی، نو چې ما له پیسې راتلی شي نو تاسو له لازم پیسې راتلی شي. او بله خبره ده چې د چا خبرو کې مه راځئ، د چا په سوچ کې مه راځئ، د چا په دباو کې مه راځئ. خپل کار د ادب کوئ او همیشه پازیټیو میسج ورکوئ په خپلو ویډیوګانو کې. او داسې په ګنده څیزونو باندې ځان مه مشهوروئ چې یاره بیا تاسو که مشهور شئ خو چې بیا در پسې وروستو خلک خبرې کوي نو دې نه هغه نه مشهورېدل ښه دي. نو د خبرې مقصد مې دا دی چې همیشه ښه څیز خلکو ته وړاندې کوي، هغه څیز خلکو ته وړاندې کوي چې کوم خلک په کور کې کتی شي. زما چې څونه هم ویډیوګانې دي هغه ټول چې کوم دی نو خلک په خپلو کور کې کتی شي. بس قدرمندو کتونکو لږ شانتې ځای دی او دغه ځای ته وررسمه او بیا به د ATM کارت د جیب نه راوباسمه او تاسو ته به ښیم چې یاره څومره پیسې ماله راغلي دي. او تاسو به زما چې کوم احساسات چې شاید چې هغه تاسو په خپل ذهنونو کې او په خپل ځان باندې فیل کوئ هم انسان ډېر زیات خوشحاله وي چې کله هغه ته د خپل مهنت صله میلاوي. قدرمندو کتونکو دا ATM کارت دی د خیره، دا به اوس په ATM مشین کې ورچو او ګورو به چې موږ له څونه پیسې راغلي دي. موږ سره اوسئ. قدرمنو روان یم هغه خپل مقام ته کوم چې زه به خپلې د یوټیوب پیسې راولم او ګورو به چې څومره پیسې راغلي دي زمونږ. نو راځئ موږ سره. قدرمنو دا HBL بینک دی او قدرمندو کتونکو ورسېدم ATM ته ورننوځو. راځئ ما سره.
قدرمندو کتونکو اے ټي ایم کې کارډ ورکو د خیره او اوس په ګورو چې څومره پیسې وای. صحیح ده. قدرمنو کتونکو اوس د خدای خیر وکړي چې پیسې راشي که نه. بس دا نه پیسې دي او یاره او ټیک دي او د خیر سره ستا ټول ستاسو دعاګانې دي او ستاسو هغه مینه ده چې تاسو ما له راورسوله. خوشحاله راته اوسئ. قدرمندو کتونکو پیسې مې راواغېستې د خیره سره او کور له به په انشاءالله سودان یوسو او لږه وایي که نه د خولې خوږېدو دپاره به مټۍ یوسو مورجان له او خوشحاله راته اوسئ. او کوم خلک چې یوټیوب کوي نو هغوی ته دا وایم چې یاره خپل محنت جاري وساتئ. تاسو ته به هم د دې سیله ضرور میلاویږي. ستاسو د سپورټ کولو یو جهان مننه. خوشحاله او آباد راته اوسئ. د لوی الله په امان.